ځوانۍ کې څوک مستي ونه کړي سر دې وخوري چې په ځوانۍ کې څوک مستي ونه کړي سر دې وخوري د یار په مال چې څوک خاني ونه کړي سر دې وخوري فیسبوکي دور دی سړیه په قلاره کښېنه چې په ټیک ټاک کې څوک یاري ونه کړي سر دې وخوري ډېر خطرناک دي ما نه پکار و چې مې ویلې مې لیکن نن د مسلمان سړی لوړ دی نن په دې خلکو څوک لعنت لېږل واله نشته دی نن د دې مخه نیونکی څوک نشته دی سوشل میډیا په شرمونو باندې وشرموله ولیکن زه د هلکانو نه ګیله کوم چې دوی د ویډیوګانې هغه شیر کوي او هغه ځان سره په یوټیوب کې د سیو کوي ځان سره د فیسبوک نه سیو کوي د یوټیوب نه سیو کوي ځان سره او بې اوري تا له شرم نه دی پکاره تا له حیا نه درځي چې ته د خپل الله د دین خلاف خبرې اورې او د هغې نه مزه اخلې شاعران چې کوم دي هغې چې کم ګن کې مبتلا دي ټیک ده زه ټول شاعران نه یادوم اسلامي شاعران ډېر ښه خلک دي هغې جوابونه کوي الحمدلله خو دا بعضې شاعران په کار دا وه چې یو کس ته یو کس چې مسلمان ځان ته و چې په کار و چې د دې شاعر نه ویډیو شیر کولی نه یې دته څه لایک کولی نه یې پې څه کمنټ کولی په کار چې بلکل یې ډیلیټ کولی نو له سرې بوله دغه پیج نه وتلی دغه پیج یې جوین کولی سرې بوده نه دا پیغام موږ چا ته ورسوو دا پیغام څوک اوري زمونږ نن د سړي زړه راوپړسېږي سړی ځان له ځای کې کښېني د سر ته لاس ونیسي یا الله دا خلک په کومه لار روان دی ګناه کې ځان له ګناه کوه ټیک ده الله تعالی بیا ته ورځ د قیامت کې ته حساب کتاب تېر کړی خپله خوښۍ نه چې څه رسه کوي هغه به کوي